ستړي مه شئ، دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یئ. زه په خوازه خیله کې یم، بیا یې راله سونډی وران کو. د پښتو ټپه ده، وایي زما د یار وربلې وران کو، سیلۍ په لاره د ړندو په شانې ځینه. زه په خوازه خیله کې یم او زما په لاس کې ګونګړي دي. ګونګړي د سوات یا د بر سوات او زمونږ د غرایزو لرو پرتو سیمو هغه کلتوري خواړه دي چې د غنمو، لوبیا او د بلهاو هغه غلونه جوړیږي چې هغه زموږ په کورونو په خمبو کې د ډېر وخته پورې خوندي وي. دا د یو بابا اټۍ ده او بابا دا اټۍ داسې په ښایسته طریقې سره جوړه کړې ده چې یو جلا خوند لري. د خوازه خیلې د خوړ په غاړه بابا وایي چې زه د 42 کلونو راهیسې دا دوکانداري کوم. بابا ډېره زیاته مننه چې ګونګړي مو راباندې خوړل او دا جي د بابا زوی دی. مونږ شمروز صاحب دلې او اجاز صاحب دا راغلي یو. بابا د کم وخت نه تاسو خو ووایي چې په 42 کلونو نه زه دوکانداري کوم. لکه د راشي په پیله تاریخ ما په دوکان کې مال سمو. او دا کم ځای و؟ دا اول په چینار بابا کې. چینار بابا کې پلار او زوی دغه دوکانداري کوي. کله کله پکې ورانېږي داسې چې سودا دې ارزانه ورکړه او دا ګرانه راغلې ده. نه ورانېږو، که هوښیار به خو چې په ساعت کې بیا جوړوي. ساعت کې بیا جوړوي. شمروز ورله صابون ورکړو 2 چکۍ. نو بابا وایي چې یو زما او یو مې د زوی شوله. نو ما وایي چې اتفاق شته دی بابا، اتفاق خو ډېر ضروري څیز دی. او بیا د کاروبار لپاره او زمونږ د پښتنو خو مونږ باندې ګونګړي وخوړول، د دې لپاره د دوی ډېره زیاته مننه. او چای خو نه څکو، چای خو بیخي نه څکو بابا. نه الله دې عزت وکړه، خوشحاله شئ. بلکې موږ چې خوازه خیل راشو موږ وایي چې بابا سره به ملاقات کوو، بیخي چې وزګار شو. دا بابا بالکل دا هم پکې راواخیستل چې د بابا چې دا اټۍ دا جوړښت دی نو دا په بېله طریقه دی او دا بنګړي دي. بیا څومره دلته چې زمونږ کلتوري توکي دي د هغې پلورل په دې اټۍ کې دوی کوي. او بیا پکې بنګړي، دنداسې، رانجه، رنجړومې او هر هغه څه چې زمونږ کلتور ته ورته دي هغه دوی پلوري. بابا دې راته ژوندی، ډېره زیاته مننه، خوشحاله شئ.